سلامونه د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو وخت 3 بجې سوی د دې ساعت مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 14 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت چارواکو موسمي اورښتونو او بزګرانو ته د کرنې وزارت له لوري د اصلاح شوو تخمونو ویش په هیواد کې د غنمو حاصلاتو د زیاتوالي لامل بللی دی. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویاند وایي د روان کال له پیله تر اوسه 14 سلنه د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. له بلې خوا یو شمېر بزګران سره لدي چې په روان کال کې د غنمو حاصلاتو له زیاتوالي خوښي څرګندوي، خو له کرنې وزارت څخه غواړي چې له بزګرانو زیات ملاتړ وکړي. د دایکنډي ولایتي مسؤلین وایي چې د دې ولایت په څنګ تختو بندر ولسوالۍ کې د 280,000 په لګښت د یوه روغتیايي مرکز چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. د دایکنډي ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي دغه روغتون د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالي کمیشنرۍ په مالي ملاتړ جوړ شوی چې ورسره به د یادې سیمې د اوسیدونکو روغتیايي ستونزې حل سي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد په 22 ولایتونو کې د باران، تالندې، برېښنا، تیزو بادونو، خاورو، دوړو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی. د دغې ادارې لخوا په خپرې سوي خبرپاڼه کې راغلي چې د سالنګونو په ګډون دغه وړاندوینه د بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سرپل، بامیان، سمنګان، بلخ، پنجشیر، پروان، کاپیسا، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او میدان وردګ ولایتونو لپاره سوې ده. د خبرپاڼې له مخې په بېلابېلو سیمو کې د باران کچه له 15 تر 40 ملي مترو پورې اټکل سوې ده. خبرپاڼه زیاتوي چې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، سویلي او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل سوی دی چې په بېلابېلو سیمو کې په یوه ساعت کې د چټکوالي کچه له 50 تر 80 کیلومتره رسیږي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په 2 جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې د پاکستان له زندانونو د یوه ماشوم په ګډون 11 کسان خوشي سوي دي. له دغه وزارت په لومړۍ خپرې سوي خبرپاڼه کې راغلي چې 10 تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو تر خوشي کېدو وروسته هیواد ته ستانه سوي دي. په ننګرهار کې د تورخم سرحدي امریت ویلي چې دغه کسان د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله نیول سوي وه او له بیرته ستنېدو وروسته د مرستو تر ترلاسه کولو په موخه د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپېژندل سوي دي. له دغه وزارت په یوې بلې خپرې سوي خبرپاڼه کې راغلي چې یو افغان ماشوم د پاکستان له یوه زندانه تر خوشي کېدو وروسته په تورخم کې خپلې کورنۍ ته وسپارل سو. د ننګرهار ولایت د تورخم سرحدي امریت په وینا دغه ماشوم د پاکستان په یوه زندان کې د 2 کالو او 6 میاشتو له تېرولو وروسته خوشي سوی دی. دا د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.